په دې ویډیو کې زه به تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو موږ ځان ته جیمیل اکاونټ جوړ کړو. په کمپیوټر کې ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې جیمیل اکاونټ جوړ کړو. هغه ساحو کې چې مشکل تاته مخکې کېږي هغه ساحې ما هم تاته په ګوته کړې دي. څنګه هماغه مشکل بیا موږ رفع کړو. دغلته زه ستونزې سره مخ شوم. بعد دا ستونزه څنګه موږ حل کړو، څنګه موږ دې ته پاسورډ ورکړو. که چیرې موږ پاسورډ ورته ډېر اسانه ورکړو موږ سره کم عکس العمل ښیي. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې تاته زما ویډیوګانې ورسیږي. ورسره که چیرې په فیسبوک کې مشکل لرئ، په یوټیوب کې مشکل لرئ، راته په کامنټ کې ولیکئ، نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. کروم بروزر ته به راشئ. که چیرې ستا کمپیوټر کې هر بروزر خلاص وي، دلته به ته اډ هم وهلی شې او دغلته موږ سره دا د کروم براوزرونو ما سره اکاونټونه دي. کله چې کروم براوزر ته خلاصېږي یو وړوکی اکاونټ به ته جوړه اډ به ووهې. اډ د چې کله وهه کنیکټ ویت اکاونټ دا د چې ووهه دلته درته تیار راځي. سمه ده، دا وګوره زه وهمه دغلته به نوم ورکړې ته د کروم براوزر جوړولی شې. کله چې جوړ کړې زه نه جوړوم، فقط ما جوړ کړی تیار ما سره 2 دانې دلته شته. زه دغه وهمه خان په نوم چې کوم براوزر ما سره دی دا ما سره خلاص شو. دلته سرچ کې به ته ولیکې. سمه ده، دا ګوګل سرچ دی، دا دواړه یو شی دي. خوښه دې دلته ټایپ کړئ، که چیرې یا دلته ټایپ کړئ. زه همدغلته ټایپ کومه. دلته به ته ولیکې www.gmail.com. دا چې کله ولیکې انټر به ووهې. سره صفحه اوس لوډ کوي، راځي موږ سره. کله چې موږ سره راغله جیمیل ګوګل، په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ. اول سر کې راځي، ښه دغه ځینې وپېژنه www.gmail.com. سمه ده، لیفت کلیک به ووهې. کله چې لیفت کلیک ووهه موږ سره صفحه اوس لوډ کوي، راځي موږ سره. کله چې موږ سره راغله زموږ ژبه فارسي ده، فعلا انګلیسي ته بیا کې. کله چې انګلیش ټکه دا زه بندومه. سمه ده، کریټ اکاونټ دا به ووهئ. دې ځای څخه هم کولی شئ، دې ځای څخه هم کولی شئ. زه دغې ځای څخه کومه کریټ اکاونټ. دا چې کله ووهه لوډ کېږي صفحه، انټرنیټ لږ ضعیفه ده. کله چې موږ سره دا صفحه راغله، سمه ده، دلته فرست نیم کې به ته ورته ورکړې یو نوم. زه نوم ورکومه نوید. لاست نیم کې ورکومه خان او یوزر کې چې دی موږ سره دلته خپله پیشنهادي نوم هم راځي او ته هم لیکلی شي. خو دلته لږ کېدی شي مشکل سره مخامخ شي، فقط دلته به ډېر متوجه اوسئ. زه نوید کاپي کومه، دلته پیسټ کومه، خان هم کاپي کومه. کاپي مې که دلته مې پیسټ که وړو حروفو باندې به ته یوزر ورکوې. وګوره دلته ما سره دا کار نه کوي. دې نه بعد به ته زه نوید مې چې ولیکې دلته زه 280 ورکومه. 280 اوس چې وي اوس هم ما سره کار نه کوي. 680 ورکومه، اوس هم کار ونه کوي. او 6 بل ورکومه 660. دغلته ما ته پیشنهاد کوی دغې په نوم یې جوړ کړه. سمه ده، خپل په نوم چې کله ته غواړې لږ جوړ کړې، لږ درته کېدی شي کله یو ستونزه برابره شي، کېدی شي یو درس کې هم جوړ شي چې ستا په نوم، ځکه دلته مشکل سره مخامخ کېږي. یو یوزر هم یو رقم نه جوړېږي، په یو نوم نه جوړېږي دغه کوم یوزرونه چې زمونږ دي. سمه ده، که دغه پیشنهادي نوم ما فعلا واخیسته نو تاسو خپله بیا چک کوئ. اوس ډېر وخت چټي ضایع کېږي. دا پیشنهادي نوم یې راته راکړه، دې راسره کار وکړه. سمه ده، دغه د نوید څخه اخیستل شوی، که چې دا د خان څخه اخیستل شوی، دا موږ سره 80 دغه اکاونټ موږ سره ده. دلته به ته پاسورډ ورکړې چې کوم پاسورډ ستا خوښه وي. سمه ده، پاسورډ لږ سخته ورکړې ځکه چې دا جیمیل ډېر مهمه ده. موږ سره د سیمبول څخه کار واخلی دی، 1 2 3 څخه کار واخلی دی، غټو حروفو څخه کار واخلی دی، وړو حروفو څخه کار واخلی. زه دغلته یو سیمبول ورکومه او پاسورډ دلته زه ورکومه. کنفرم کې به هم همدا پاسورډ ته ولیکي. کله چې ولیکه دې نه بعد به ته نیکسټ ووهې. نیکسټ د چې کله ووهه پاسورډ ته موږ سره هم وانخیسته، یو سخت پاسورډ ته ورکړه دلته. سمه ده، دلته یو سخت پاسورډ باید ورکړمه. کنفرم پاسورډ به ورکړې، بیا نیکسټ به ووهې. نیکسټ چې کله ووهه صفحه موږ سره لوډ کېږي. دلته به د موبایل شماره ته دلته ورکړئ. سمه ده، زه موبایل شماره ورکومه.
نیکسټ به ووهئ. کله چې نیکسټ ووایو اوس موبایل ته د یو میسج راځي، هغه میسج ماته راغی، زه دلته ورکومه 14 26 96. کله چې میسج موږ سره راغی وریفای به یې کوئ. وریفای ده چې کله که موږ سره به دلته کله چې ته غواړې دلته یو ایمیل ورکړه چې کله ته غواړې ریکوري کې پاسورډ دې له یادې څخه ځي. دلته به ته ورځ وټاکې، دلته کال دی، په کوم کال ته زیږېدلی 2001 کې. سمه ده 2001 کې زیږېدلی یم. کومه میاشت ده؟ جانوري ده ما سره، یا هره میاشت چې ته غواړې کوم میاشت کې چې زیږېدلی یې می دی، د می په 11 باندې دلته جنرال به ته انتخاب کړې. که چیرې میل به انتخاب کړې، او که چیرې فیمیل به انتخاب کړې. زه میل یم، فعلا میل ما انتخاب کړه. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ نه بعد یس آی ایم به ووهئ. مکمل موږ سره دلته زموږ اګري به ووهئ. موږ سره جیمیل جوړ شو. اوس موږ سره خلاصېږي جیمیل. سمه ده، موږ جیمیل ډېر په اسانۍ سره جوړ. سمه ده، دلته ګورئ دغې نوم باندې موږ سره جیمیل جوړ شو. دا زه خلاص کړمه. ګورئ نوید خان، او دغه موږ سره زموږ یوزر دغه دی. چاته چې خپل ایمیل ورکوې دومره به ته ایمیل ورکوې. NK 915. دا زموږ جیمیل شو. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو جیمیل جوړ کړو. که چیرې که ما پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ.